څه چلې بیزوګې ټرمپ راغلی دی اولنۍ دورې زما محترمو د سعودي کړې ده د مسلمانانو چې په کوم ځای کې مکه ده په کوم ځای کې مدینه ده په کوم ځای کې زما جانان پروت دی محمد رسول په کوم ځای کې هغه غیرتونه پراته دي عمر فاروق پروت دی په کوم ځمکه باندې ابوبکر صدیق پروت دی په کوم ځمکه باندې عثمان غنی پروت دی په کوم ځمکه باندې شیر خدا علی رضی الله عنه پروت دی او تاسو دغه بيدینه په دغه ځمکه باندې څنګه پرېښوست و مسلمان اے غافل مسلمانا درته اومې جړل اے پاڼې پاڼې سپین قرآنا درته اومې جړل اما محترمو نن به هغه ځمکې څومره په کریکو کریکو خپل رب ته جړلي یا الله دا کومو خلکو ته پاتې شو دا کومو خلکو ته دا د صحابو اولاده ده نو هغه ټرمپ راځي او په کوم انداز کې دغه بدبخته زمون خو ستاسو نه توقعات امیدونه هغه امیدونه زمون ختم شو بس زمون د سعودي عرب نه هیڅ امید نشته زمونږ د دوبۍ نه هیڅ امید نشته نه د څومره مسلم ممالک دي د دې نه زمونږ هیڅ امید نشته زمونږ امید د پاکستان نه دی انشاءالله العزیز د دې اسرائیلو خاتمه انشاءالله د دې هندوستان د انډیا خاتمه انشاءالله د دې امریکې خاتمه انشاءالله د دې پاکستان په ذریعه سره به الله کوي انشاءالله وایي دا ملک دا زما محترمو د الله د طرف نه موږ او تاسو ته یو تحفه ده پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله څومره بيدینه په پاکستان راځي دی به کامیابیږي نه ان شاء الله العزیز الله پاک به ختمي او مقدس مکه نه به الله میټاوي او په دې پاکستان باندې به ان شاء الله مدرسه زنده‌باد وي جماعت به زنده‌باد وي پټکي به زنده‌باد وي ګیره به زنده‌باد وي حیا به زنده‌باد وي غیرت به زنده‌باد وي قران به زنده‌باد وي حدیث به زنده‌باد وي الله ویلو والا به زنده‌باد وي ټول وي ان شاء الله ډیر خلک په دې امید باندې راغی چې دلته به لغړ تغړ نظام موږ رایج کړو خو زما محترمو هغه خلک د خاورو لاندې شو او الحمدلله مدرسې نور هم زیاتې شوې ګیري پټکي والا نور هم زیات شو تبلیغ والا نور هم زیات شو مدرسې نور هم زیاتې شوې مرکزونه نور هم زیات شو वो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा देंगे जिस उम्र इस्लाम दबावे उम्र में इंशाल्लाह दा मुजाहिदीन दर पसरा पासी और इंशाल्लाह दा महल बदल पकाणो बांधे ताला वाला के इंशाल्लाह नो जमा मोहतरमो अल्लाह रब्बुल इज्जत په هر دور کې په هر وخت کې د لوی لوی فرعونانو د اخري د یو کمزوري مسلمان په ذریعہ سره دا سراماتي کړی دي ښا د ځان سره ذهن کې کېږي تاسو زمو وایي چې موږ مسلمانان کمزوري نه ان شاء الله ایمان باندې بخواري کو مهنت وکاو نو موږ له جړه پکمه خبر راځي چې دا خوره د چا خوره وای زړګي استرګي لګوا د قدم لار ندا حضرت به اخي قدمنا دومره خوار ندا چې ته په کافر راولا او په دې ځمکه باندې پرېدا او بیا زما محترمو خپلې ښځې دایم ورته هر کړي دي استقبال دی ولا ودرولي دي خپلې ښځې نو په ایمان وي اوچته واسره وایي دي کې غیرتونه شته دي کې غیرتونه شته دی غیرت پیژني او دی په کوم سترګو باندې صحابه وتا او خالد بن ولید رضی الله عنه عمر فاروق او دغه شان عثمان رضی الله عنه او علی رضی الله عنه او د شنی روزي خاون جناب محمد رسول الله دې ته څنګه مخامخ کیږي دغه بدبخته چې کوم امداد او نصرت د فلسطین د مسلمانانو سره کول پکارو نو قطر راولګید او دې بيزوګیله دومره قیمتي جاز ورکو چې د دې قیمت د پورا افغانستان نشي ادا کول دا پورا افغانستان خرڅ کا د هغه جاز قیمت زما محترم نشي ادا کول دومره یو قیمتي جاز په تحفه کې دې بيزوګیله ورکو چا ورکو دغه مسلمان ورکو او بیا دوبۍ ته لاړو او په دوبۍ کې زما محترمو دا زنانې ورته داسې ودرولې دي سرتوري او دا یخته داسې اړې راړې د هغې په استقبالي کې چې هغه هم خو چې کوم دی ورته پړقې وایي چې هغه کوم میشن مې در کې چلولو ماشاءالله هغه در کې خور شوی دی کوم وایرس چې مې درته راپرېښی او خو ماشاءالله مسلم ممالک کې نو په ایمان وایي به نور هم غټ شوی که نه چې زه خو د کافرو ملک ته خو نه یم راغلی زه خو سعودي ته راغلی نو هغه امتحان د پر راغلی جاج پړتال د پر راغلی وی قتل مسلمان نه نشوتې د کنه د وتی مسلمان په خپل دین غیرت کوي کنه کوي الله د الله رسول وی دغه کافر دا تاسو دوستان نشي کېدی او چې څوک دا دوستانی باندې نشي دغه خلک بم الله د هغه کافر سره شریکي دا د بیا د مسلمانانو په سب کې ځان نه حسابي نو زما محترمو اوس هغې له لاس ورکول د کوم طرف نه راغ لاس ورکول هغه ته لاس هم ورکړي هغې ته سلوټونه هم کوي هغې ته د ښځې مو درولي هغې ته چې کوم دی څومره پروټوکول دی ورکړي نو الله دې زموږ او ستاسو د ایمانونو حفاظت وکړي الله دې د دې کافرو د خاتمې دپاره
मंग और जमंग पर औलाद के दासे खलक पैदा की लक संग सलाहुद्दीन अयूबी मुल्ला उमर रहमहुल्लाह और जमा मुहतरम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह दासे खलक जमंग और तासु पर औलाद की बचोन वसु कड़ वसु के अल्लाह पैदा की हो अला जमंग और तासु पर दिन मानी चली दो अल्लाह पैदा